نن موږ شمشېرغار ته راغلي یو. دې د سهار 8 بجې او نن دلته موږ پوره 6 ساعته تېرو او ګورئ چې دلته موږ 6 ساعته تېرولی سو او که یا تېر وارې چې موږ دلته د یارانو سره راغلي وو نو نه راته معلومېدل چې څومره تاریکه وي. په دې خاطر د روښنایي شی مو نور راوړي، خو دا وارې مې غم ورخوړلی دی. د یاران اکسسریز څخه مې دغه څراغ راوړی دی. یوه سویچ سره به ټوله غار راته روښانه کولی شي. کور یې د سوپر زاهد عربي مبلین ودان چې دغه ویډیو یې د نن دا سپانسر کړې ده. سوپر زاهد عربي مبلین ستاسو د موټر غوره ملګری. یو خو دلته بیخي سخت بوی دی او بل د زما شاته شفرکان ویني چې ټوله په هوا کېږي. ډېر غټ جنجال یې راته جوړ کړي. اوس دغه ګړی دی چې راغلي او بیا یو غټ جنجال د شفرکانو راته جوړ سو. خدای خبر چې به مخته به ولاړ سو که به نه سو ولاړ. ته درځه خو مشر ولاړ یې په پسې شه. مشر مو څه درځئ هغه دی کومه دی؟ دلته ناست دی دا دی دا دی په لانچ تاسو هغه بل وارې نیکه روښنایي نه وه؟ بل وارې نیکه روښنایي نه وه؟ ډبره څنګه پرته د لانچ ځای خالي. فی الحال سول یې 9 بجې او موږ دا یو ساعت کېږي چې راغلي یو. 10 متره نه یو تللي پر هغه یوه ځای ولاړ دي ځکه چې دا شوپرکان دي. راکړل جانه دا ګروپ تاسو دغه رقم د شوپرکان ته وګورئ. دا ګرده ډبرې دا ګرده چت د شوپرکانو ډک دی. سماره بلا به ولاړ سو. ته ولې چې در څه وخته ګزاره کولی شو در هغه وخت نو کولی شو څونه ډېر دي ته وګوره. اوس مخته په دې خاطر نه ځو بیریږو. شوپرکان مو خوري حمله را باندې وکړه بیخي ډېر دي. داسې موږ زامن کوو به چې او څوک نسته درځئ مخته یو ساعت بس ته بالا یو ساعت مو تېر کړي بالا نیکه. ستا په لاس کې و. ښه راکړه بابا لږ مو زړه وکړي او دغه ځای ته راغلو. دا شاوخوا تاسو وینئ ګرده خالي ځای دی. دغه ځای ته راغللو بیره دومره ده چې یو خو د دوی چوار یې بل د دوی د مردار بوی او د هجومه څخه ډېر بیریږو. خو اوس هدف دا دی چې دغه ځای ته ننوځو. دا غار وینئ دغه غار ته ننوځو او مخته ولاړ شو. دلته خلک وایي د اوبو عوض دی که څه شي داسې یو ځای دی. تر هغه ځایه پورې مو هدف دی چې ولاړ شو او کوشش کوو چې تر هغه ځای مخته هم ولاړ شو. خیر ته څه پېښېږي تراک نه درته یو دا ښکاره کړه. دا وینئ دا اوږد دا د خلکو په وینا چې ملنګ دی نو دا چې ملنګ دی چېش ته وایي موږ نه یو خبر خو ډېر خلک بیا وایي دا یو انسان ملنګ دی څه خبره شته. دا ونیسه ګورې بابا ونیسه دا خواته ماته ونیسه. دا څونه نږدې ورته دغه کړي دي. خواړم چې وخېست چلو وده شورم سره د پلا پښه دلته راپورته کړه. دا چې د چا لخوا کومک نه کېږي. چېرته سره وموښتې فرید یو لاس راکړه موږ ته نه شویېږي ځان ونیسه ته ځان لږ ځان پوه کوې بله لاس راکړه ګوره ښه کوم ځای ته یې دلته یې کښېږدم ښه دغه ځای موږ دا نیم ساعت کېږي دلته ناست یو. کیمرمین صاحب نشي راختلی. یو وار وایي پر دا لار باندې راځم دا ځای ښیي. بیا موږ دلته کومک ورسره وکړو ادم والجان ور یې ورته کړي لاندې دی بیا نشي راختلی. کولی چې څه وخت به راوخېږي.
نیم ساعت خو مو یوازې د په راخېژولو کې ضایع شو. بالاخره تر نیم ساعت لا په ډېر وخت یوازې د دغه ځای څخه راوختلو. کامرامین صاحب هم دا دی په ډېر زور راوخېژوي. نو یو ګړی دلته کښېنو او اوس فلحال چې دی 9:30 بجې دي. یو ګړی دلې کښېنو بیا چې مونږ کې ځانونه سره هوسا کړه بیا مخ ته ورځو چې څه پېښېږي. اوه ته درځه تېر شه. دغه یو ځای دی ډېر خراب ځای دی چې تېرېده غواړي هغه خواته چې ولاړ شو. زه خپله تر اوسه دې خواته نه وم راغلی. دوی دوه راغلي دي. اول جان وایي دلته خورا په تامت تېرېږو. دی به اول تېر شي موږ به ځینې زده کړو. درځه ستا تېرېده زده دي. تاوان به ځای کړم ورته مخته سې په سیو هوا تېرېږي ځکه دی بل واري هم راغلی و. زه دلته نه یم چېر شوی. ته چېر شه دا وارې درځه جانه ژر شه ناوخته دی یاله. د شاته ګروپ نشته شفرک را مې رسېدلي د سپایډرمین نه سیخ زده کړه چې ولسته خو صحیح دی درځه زیاده دونه نه دی درځه. نو علي جان دا دی یو وارې اوښتی یم بیا هم بېرېدی. نه یا اوښتي موږ مجبوره یم چې زه به وراوړم اول د واره چې دوی ته لار وښیم او لاره ډېره خطرناکه ده. د اوښتو ځای نسته لاندې ډب دی. ودرېږه خو دا چمپلان وکاږه. یا سم یم. زه خو راواوښتلم نامیان به اوس دی سي. خاص د دغه دپاره راواوښتم چې دوی ته لار وښیم ګروپ ورته ونیسم. راځئ تر دغه ځای ځان ورسوه بله دلته راوغورځېږه. ما ګروپ په لاس کې و. جیب ته بیا واچي دغه ځای بله پښه ورته راواړوه. دغه ځای ته پښه راواړوه. دلته دغه ځای ته پښه راپورته کوه. دغسې راځه اوس دغه ځای ته پښه راوړه. دا لاندې دغه ځای دغه بله پښه راوړه. نو هوښیاره دلته راوغورځه بله ګروپ شاندې جیب ته که راځه. دغه دې چیرې ونیسم کیمرامین اوړه خوش کوم کوي وایي ګروپ چې خواته ونیسي. موږ ګرده راواړو مګر کیمرامین ډېر په زحمت بیا وایي ګروپ مې
آفرین بل سر راپورته کړه بل سر ستاسو دلته لاسونه نیسه دلته داسې غارونه چې دغه د ګور لیکې راپورته کړه لاس د لې لیکې لاس راپورته کړه مازدیګر دغه دی دا نه خطا کېږي دی لارو ښیې ې د ګورو در مخه راواوښت بیا ځان واوښت زموږ شاته دا شپرکان چیرېږي شور خلکو څومره میدان دغه څه چې مخ راګرځي بیا خواته وینځه چې خبره کومه ابیریکا او هماره مکار په لره مستر مستر خارجي مستر بیسکا او کنداري مستر بیسکا بیا نیم ساعت کیمرمن ځای کې اوس بیا پر دغه ځای لوړ خېږو چې مخ ته به بیا چی الماس خشته پیدا کړه دا لا پرونه کوي دا وګورئ ولا خلاص راورسېده یا خو هغه درته اوبه چې واوړې نو تر اوبو نه څه وشتایسته په دا خطه باندې راورسېدلو هغه اواز چې دوی بولې خلکو څخه مې اورېدلي وه دغه اواز دی لاندې خورا اخیرا دی د کچرو د بوتلانو د شانو ډک دی خو خیر نور مخ ته لاره نشته نه پوهېږم په هغه کونج کې یو ځای معلومېږي غار معلومېږي په هغه کونج کې دلته نو کېدای شي د دې ځای څخه بیا داسې لار ورغلي خبره مې دا درته کوله چې موږ غوښتل چې داسې ښه ډېر ولاړ شو هغه ځای چې تلای شو نو هغه خو اواز د سو ما چې دا اواز اورېدلی وه بابا چې د لمبېدو ځای به یې پکښې وبلمبېږي او خو دا د لمبېدو ځای هم نه دی خیر نو اوس مجبور یو دا پاته 2.5 ساعته 3 ساعته د دې شاوخوا تېر کړو چې راغلي پر هغو ځایو باندې به بېرته استراحتونه کوو خو در غار به نه وځو زموږ څخه تر مخه چې کوم خلک راغلي وه دغه نښانونه وینې انشاءالله خلک راغلي دي لاره دغه نښانونه جوړ کړي دي چې دا خواته ولاړ سي یا خواته ولاړ سي او دلته یوه بله لاره الجان وایسته په دغه ځای کې هغه د مخ ته بنده ده چې اوس دا ایله وایي په رقم ورختلي وای ځای به مو کتلی وای هغه د بنده د لاره نسته اشته دلته لاندې وکټورونه نه وه چې کتلي وه یا نه وایي شمشرغار هم تر دغه ځای پورې دا هندوستان ته نه ده تلې دا خو هغه غار ته نسبت کړی زه ووم تر اوسه پورې خو ولاړلو شی نه اوس بېلته پر دا خوا روان یو پر هغه شوندګي ځای روان یو علي جان دا دی اوړې الله علي جان جوړیا هغه لکه صدر ورسول شامي وشوي دغه دا زاره شو در باندې وخت نه کوی نه هو هذا جالس على تواضع يا اخو خزانه مزانه كيف ده؟ خزانه انا شدي ايش دي؟ لا كاميرمان كم دي تشير دي؟ يا انا اديك شيء كم دي؟ ايه ده بس هذه بقى لك يوم شيء بروتين او لا لا يبقى دي كم دي؟ ترزي وواجه تزابع على سؤالك تركنا وقتش عايزه تليفون جاءتك انا نقشي نبينا مثلا داري ما قلت ترجمه دا غزا بل ترالو غزا ترالو چا په نیم ساعت باندې راوخته اوس مې دا یو ځای ته فکر شو دا ځای
ویني دا لاندې دلته کوچنۍ تاریکه ده کوچني غارونه دي اوس به دا وګورئ دلته جیټ شي او لار لري د ورته نه لري اشه دا ځایونه څنګه دا راکاندي لکه سیمې اوبه چې پکښې کښې بیا پخوا وه دا ګرد اوبه وځي دا چې دا باران وشي پر دا غره باندې اوبه راایله کېږي ګرد اوبه وځي دغه ځایونه تاسو وینئ دا د رسپینو دغه لاندې لکه اوبو چې ولي دا ځایونه ګرد دا راکاندي ګورئ هلته اوس به تاسو او تر دغه کوچني غار هاخواته ډېر ځای شته خو نو دا دی چې لاره دغه بیخي کوچنۍ ده تر دې خو نسو ورتلی چې اوس هغه ریموټي موټر مو راوړی وای هغه مو ورستلی وای د کیمرې سره بیا کار کېدی دغه ځای تو ښکاره که نه سره تر دغه غار لاندې هاخواته ډېر لار ده ډېر ځای دی غټ غار دی هاخوا لاره یې نشته موږ بېلته هغه د ختلو ځای ته راغلو یو ګړی به دلته استراحت وکړو ورته به شو ولي جان تاسو ورځه سس در مخه زما دلته طاقت نه کېږي و دلته مې شان لګولی دی هر ځای مې شانونه لګولي بیخي ټیکه ځای نه دی ماما یاري ده یا په قرآن کې شی مې معلومې ستورش سماره وروره چیش دی یاري په وچه کلکه یاري از ما موبایل څه شوی دا ولګو سماره صدر واسوه چارج خلاص کړي نو بیخي خراب ځای دی او دا مخوا بده شوله چې هلته دغه نه شوی تللی اله چیش دی څنګه ساده چیرې یې جانه الجانه سريع هذه درخته څوک راغلي وروره صندوق شولی دلته راخواته راغلي وروره چیرې به ولاړ شو وروره هېڅ شی نشته ناکه دا بیریږي دوی وایي ته شی نشته په قرآن روزه نفس راوکشه پر زړه لاس ونیسه کومه دی کنه وشه داسې ولاړ کومې خوا ته ولاړ نو اوس ساعت انتظار دی کومه دی چیرې کومه څوک یې څلور شي څوک یې خدای زما دی درځي که وازم به تو خدای ته پرېږدي ته ولاړې یوازې دې وځغستله هغه لاره نه ده دغه لاره ده کومه ده درځي 12 بجې شوې تقریبا 4 ساعته شاوخوا مو کېږي او دلته د یوې خوا سخته ګرمي د دې خوا د سخت ختلو راته کېدل او د دې خوا الجان راته بیریږي وایي ځو زه هم دا 1.5 ساعت پاتې دی دا په یو رقم د دې تېر په دی وایي یا ځو بوی دی بوی او بوی خو نو مشهور و چې سره خو بیا خو دلته یو چا ډبه غورځولې ده او زه چې هم د مبلینو ده ښه دغه ډبه ده خورا غوړه د خدای جوړ چې سوپر زاید دي ځکه چې سوپر زاید خورا نامي مبلین دي موږ یې موټر ته هر وخت راچو نه چې سپر ځای سوپر زاید نه دي او نوره کمپنۍ موږ ته خوند نه راکوي دلته به د دې وغورځوو نه غواړي د همدا رقم نور چیلنجو لپاره سبسکرایب په نیمه بجه ده چیلنج پر 2 بجې پوره کېږي 1.5 ساعت پاتې دی په ډېر زحمت مې دی کنټرول کړي دي بس ماز دلته کښېنئ نور مه ځئ اخواته د دې مازې کښېنئ چې دی ګرمي شوپرکان غر مخته تېر شه غر مخته تېر شه بویان ګرمي یو انتقال دی خو د ګرګر تر درې راوته اوس مې دې په یو رقم 1.5 ساعت ټینګ کړي دي چې هماغه 1.5 ساعت په ورځ به الله زه د دې در مخې ته وځم بیا ته در شاګو دلته سړی ویل دی اگر شاګو یو څوک و نو څلور پښې څنګه تلو ځای داس پر څلور روان و دا خو سړی نه و نو دا څنګه سړی شو نه نه مخې د انسان و سمدم کالیا بس چې دا خواته دا دا چې وخندل ګرځي که سلام علیکم نو ته څه ولې بیا ته کله په طریقه کې معلومیږي سراغ وجدي ځکه نه مې لیدلی بلای څه ودغستله دا د بل شاته ولاړې بارا ما نور په ځان نه یم پسې بارا مې چیغې کړلې بله کم شولم هغه تاسو ما زړه نه وجدي بلوار ډیزاین بیا دی چې تاکات یو بوتل اوبه حال نه لري ته شمشرغار نه لري ته اوس کومه خوبایي لري خو اوبه ده مې څښلې ولې ودغستله ما خو اوبه وڅښلې
ما خو نامیتوب نه دی کړی ما دا کله نامیتوب دا وکړ نه دی چې نامیتوب که ما دا نه مني یوه ولې دا د چلنج در مخه ته ماته نو پل زه په شو جرغل کې دوله ساتله چې روایسم هغه دغه دی څه دی هیڅ نه وایي اوس مې سر چیک ته نو عمر مې سر چیک لاړم رالم هغه دا ته د ساري چې دلته شنه ولې د وته چې وځه چې موږ بیرته راوګرځو هغه چشتي ما بس بستره وا ته زواړه ما ته لاره بسته کړې ده او خوشم ساعت ترى اللي جان كاميرمان خرافة تتكي ويشر ببلاد شوي چاره شوي دنه لیدل او شاګو یو انتیک حیوانه کومه شی و انسان د انسان په شکل کې و کوم انتیک حیوان نو تا نه ولې دي زه ته نه ویل چې دلته تل ویلا بده چا زړه تل ودلی وای زړه ته نه ویل خیر ته د خدای له بارې د بنجولي دوی به جسمه او دا نه زه ته نه پاتې شمال خاتمه وای بالا څخه رواز نو زه به د خیر سره بالا وخت راسو چیلنج پر راسو به هیڅ کله شم شغال نه لازم اخلاق امان سبسکرایب